بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاد نننی درس دا لیکسیون زیبن یعنی اوم درس. زیبن سپیل یا بخشابیغن داسې لیکل کیږي. ښه ګرانو دوستانو مونږ تاسو په مخکینی درس کې زده کړیو لکه مونږ تاسو د لغت هم زده کوو او خبرې دلته هم زده کوو. ګورو چې مثلا مونږ تاسو مخکینی درس کې زده کړیو چې شرایبن یعنی لیکل، الفابet یعنی دغه الف ب، او دا خاطر مثلا اوف په یعنی کارتن په کارتونو کې، میشن یعنی ګډوډ کول یا میکس کول، او داسې ګډوډ کول نشي لکه خرابول خو میکس کول، سورتیرن بیرته په ترتیب کول، ویدا پس یعنی پس دا غنه دا جملې یعنی یا دا لغتونه موږ تاسو په مخکینی یعنی یا په شپږم درس کې موږ تاسو زده کړیو یا ویلو. ښه اوس راځو دې درس ته چې په دې درس کې موږ تاسو ته څه وایي او څه باید زده کړو. ښه په دې درس کې موږ تاسو وایي موږ تاسو ته وایي verbinden Sie die großen und dann die kleinen Buchstaben. یعنی فبندن تاسو دغه حروفونه سره وصل کوي، یعنی یو نه بل پورې خط کش کی سره وی تړي. دغه وګورئ دوستانو دغه عکس کې حساب کې دغه فبندن دغه سره تړل دي. دا وګوره دغه دسګاګانو نه مثلا دغه یو دسګانه څو دانه کمپیوټر مثلا لګیدلې دي، دا هم فبندن ده یعنی وصل شوی دي تنه. نو فبندن دغه سي هغه یو اسانه جمله مثلا د تاسو د سہولت لپاره ما یو عکس راوست یو یا دوه عکس راوستلی. یا فبندن یعنی وتړي زی تاسو د ګروسن دا غټ دغه یعنی دغه الف با دغه غټ اوند او دن بیا د کلاینن یعنی دا واړه بوخشتابین یا بوخشتابین یعنی حروفونه دا حروفونه. یعنی تاسو دا وتاړئ. ښه ګران دوستانو امیدوارم پوه شوي اوس به دا وتړو، بیا په اخره کې درته بیا مې واره تکرار کوم. زه به اوس قلم راواخلم او شروع وکړو د خیره سره چې څنګه تړل کیږي چې تاسو هم مغسې په پوه شئ د خیره سره. ګوره انا شروع کوو. ا ب س د ا اف او بخنه غواړم دا ډیر بل خلاړه خو خیر گ ه ای یت ک ال ام ان او پ دا لکه کته پورته کیږي ماوس دا خدا خوازی خیر پ کو ار یا ار اس ت او فو و اکس اپسلون اون زد زد. ښه اوس راځو دوستانو دغه پسې مثلا دا وړو پسې وړو نه شروع کوو. دلته چې واړه څنګه کو ا خو دغه ده ب س د ا اف گ ه ای یت ک ال ام ان او پ کو ار یا ار اس ت او فو و اکس اپسلون und z. ښه ګران دوستانو دغه حروفونه و چې موږ تاسو سره وتړل یا فبندنم کړو وصلم کړو سره او دوستانو دا الف با باندې البته غوند منګو تاسو په یو غونه خو هم مثلا دا شمکور وای کچیا وای غونه خو هم شمکور نه
خو لیکن خبره دا شی ده چې دغه شی موږ او تاسې ته وسیله شو یوه وسیله وګرځېده یا یو درس موږ او تاسې ته وګرځېدو چې په دې کې موږ او تاسې څه شی زده کړو فبندن یعنی وصل کول د ګروسن یعنی غټ اوند او دن بیا دکلاینن یعنی واړه بوخشتابن یعنی حروفونه ښه ګران دوستانو امیدوارم چې تاسې په دې درس باندې پوه شوي ډېر اسانه درس و او د راتلونکي درسه پورې په پاک الله باندې سپارم چوس